د تاریخ کتابونو یو واقعه ذکر کړې ده د طالب علم د مقام په باره کې چې د علم په طلب کې طالبان ګرځي او د قرآن او د حدیث علوم حاصلوي. د دې څومره مقام دی نو یو غټ فضیلت خو پیغمبر علیه السلام هم بیان کړی دی چې ملائک ورته خپلې وزرې حقیقتا خورئ چې دایي د قدمونو د وجې زموږ وزرې قیمتي شي. دا علامه ابن جریر طبري رحمت الله علیه طبري هم ویلي چې طبري د تاریخ کتاب هم لیکلی، تاریخ طبري تفسیر طبري هم هغه لیکلی دی. د ده متعلق ذکر کړي دي وی چې کله دې طالبې کې د قرآن د حدیث علوم حاصلول نو دوی سره د کال میاشت کې خرچه ختمه شوه. نو چې خرچه ختمه شوه د طالبانو مشوره وکړه داسې به وکړو سبقونه به ودرو خپل کلي علاقې ته به لاړ شو، خرچه به لاړو واپس به بیا راشو. نو د ګاونډ کې ورسره د یو عیسایي دکان نو دا عیسایي ته تپوس کړي هلکه تا چېرته ځې سبقونه مول دا خو لا کال نه دی ختم شوي. نو دا طالبان ورته حضرت چې زمونږ سره خرچه ختمه شو نو خپل علاقې ته ځو، خرچه به راوړو د دې نیم کال بیا به سبق ته راځو. نو ورته وي چې ستاسو خوښه نه ده چې ستا څومره خرچه کېږي د دې نیم کال دا ټوله به زه به در کوم تر صابونه پورې د خپل زما د دې دوکان نه اوړئ. وي صحیح ده. نو طالبانو هم خرچې دپاره ځو نو بس چې تاسو خرچه راکوئ مونږ واپس کلي ته څه ځو سبقونه شروع. چې کله هغه کال اختتام ته ورسېدو نو دغه دکاندار خوا ته ورل چې په دې نیم کال کې زموږ څومره خرچه شوې ده ته مونږ ته هغه یاده کړه. ورته ما یو روپۍ هم نه دی لیکلی. نو دا الله بنده دا به اوس مونږ حساب څنګه کوو؟ هغه ورته ځای ما په انجیل کې دا خبره کتلې وه، یعنې عیسایي په انجیل کې مې دا خبره کتلې وه چې چا د نبي اخر الزمان یا د اخري امت د قرآن په یو طالب باندې یوه روپۍ ولګوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره چې الله تعالی ورسره د جنت وعده کړه چې د نبي اسلام په خوله بیان شوې ده. نو ما په دغه حدیث په بنیاد باندې تاسو سره هغه دا معامله در رحم کړې ده او دغه مې د الله دپاره در سره دغه خرچه مې در باندې کړې ده، باقي به زه د اسم نه غواړم. چې بیا دې کې وخت تیر شو د علامه ابن جریر طبري د چې غټ شو حج ته تلو د حج په موقع باندې عمدک کس خپل خاندان پوره ور سره دی دا چې کوم عیسایي او د بیت الله نه طوافونه وکړل یو سیټ ته ناست دي. نو ابن جریر طبري ورته ویم پنوي زما په نظر باندې دا سړی خوږ لګېدو چېرې دا خو هغه کس مونږ ته ښکاري. وي تپوس مې ته وکړو چې ته څوک یې ده راته ټوله حالات بیان کړو. بیا ورته ما وي چې ته ما پېژنې وي نه وي مونږ هغه طالبان کړو چې تا په مونږ باندې د نیم کال خرچه کړې وه. وي د اکه د نیمې خرچې د وجې وي د شپې امام الانبیا ما ته په خوب کې راغی چې ته پاسه تا زمونږ د قرآن د طالب سره هغه امداد کړی دی نو ته پاسه کلمه ووایه الله تعالی ستا د هدایت فیصله کړې ده. وي ما کلمه وویله او پوره خاندان را سره مسلمانان شو. وي دا رسه کال حج ته راغلی یو دا و اولاد را سره دی یا کم وزیات چې پوره خاندان د کور والا راغلي نو دا د طالب علم مقام یو طالب سره یا هغه طالبانو سره دومره امداد وکړي د هغې په مدد